د کہانی شروعات کیږي د یو خزي خاوند نه چې د خزي نومي نومي او د خاوند میټ نوم وي او د رسل نومي او رائټر ده چې هغه د کار د پاره نوروي ته راغلی وي خو د شپې په ټایم کې د هغې سفر یو پهاړي علاقې باندې راشي چې هلته ډېر تیز برفیله طوفان وي نو دلته دوی ډېر تیزۍ سره روان دي چې ځان هوټل ته ورسو خو د برفیله طوفان نور هم تیز شي نو دوی دا فیصله وکړه چې شپه به دلته تېره کړو چې څنګه سهار شي نو دې ځای نه به وځو چې دې نه پس دوی په یو سنسان سړک باندې ګاډي ودرئ او دوی ناست وي چې په دې کې د دې سترګې ورشي او چې څنګه په سهار باندې پاسي نو د دوی بالکل هوش والوزي ولې چې دوی ګیر چاپیره وګوري نو د دوی ګاډي په واوره کې ګیر شوي وي چې نومي او میټ دا وګوري نو هغې هم ډېر زیات ویریږي او دوی د دې ګاډي د دروازې کلاولو کوشش کوو خو هر طرف ته واوره وي د دوی د ګاډي دروازه هم نه کلاوېده او دوی اوس په دې واوره کې ګیر شو چې د وتو یو لار نشته نو نومي میټ ته ډېره زیاته غوسه او دا ورته ووایي چې تا ته ضرورت اوسه چې تا په دې دومره خطرناک ځای کې ګاډي ودرو خو میټ سره اوس جواب نه وي د دې خبرې او اوس میټ د ګاډي سټارټولو کوشش هم کوو چې دا ګاډي سټارټ شي نو زه به د دې ګاډي په ذریعه باندې دا واوره ماته کړم خو هلته ګاډي نه سټارټ کېږي ولې چې د ګاډي انجن فریز شوي وي او اوس دوی موبایل هم چک کوي خو په هغې کې سګنل نه وي او دا مو ته پته نه لګي چې بهر به برفیله طوفان او که نه او هر سکنډ پس یخني زیاتیږي او بل خوا د یارې خبره دا ده چې نومي پریګننټ هم وي او د دې حالاتو د وجې د نومي طبیعت هم اوس خرابېدو والا دی خو نومي ته دا یقین و چې څوک ناڅوک په دې روډ باندې تېرېږي نو موږ به ضرور ووینو او بچ به هم کي خو هغې ته دا پته نه وه چې هغه برفیله طوفان اوس هم شروع دی چې د هغې د وجې ټول سړک بند شوی دی د دې د وجې ټول خلک بهر نه دي راوتې او که په هغه ځای څوک تېر هم شي نو د دې ګاډي د جوخت نه نه ښکاري لرې خو لا ډېره غټه خبره ده اوس دوی سره خوراک او څه اوبه وي او که دوی ګزاره کوي نو دا خوراک ډېر ټایمه پورې دوی خوړی شي نو دلته نومي میټ ته وایي چې تا له پکار چې د دې ګاډي د دروازې شیشه ماته کړي او د بهر وتو څه لار جوړه کړي نو دلته میټ نومي ته وایي چې ما ته پته نه لګي چې بهر طوفان دی او که نه او که زه د ګاډي دا شیشه ماته کړم نو ګاډي ته به واوره راشي او بهر ډېر تیز طوفان دی نو موږ به کم خوځو چې د دې یخوالي د وجې به زموږ مرګ وشي اوس ورځې تېرېږي او په دې کې 3 ورځې تېرې شي خو ښه خبره دا ده چې دوی سره کمبل شته چې د هغې د وجې دوی ته ډېر مشکلات نه وي او دوی لګاتار دا کوشش کوي چې په سچل باندې ځان وباسو او میټ په ډېر کم خوراک کوو هغې به زیات تر خپل خوراک نومي له ورکوو ولې چې نومي پریګننټ او هغې ته د خوراک ضرورت دی اوس میټ مخکې سیټ ته راوړي د آرام دپاره او شاته نومي ناستې په خپل ډایري کې لیکل کوي چې د میټ آس خوا سره د اوبو بوتل پروت وي چې هغه لږ شانو خوځي نو دا اوبو بوتل پریوځي او هغه اوبه ګاډي کې توی شي چې دې سره میټ ډېر زیات غوسه شي په نومي باندې خو لږ وخت پس میټ ته د غلطۍ احساس وشي او هغه د نومي نه معافي وغواړي اوس شپه شي او دې کې اچانک دوی ته دا محسوس شي چې د ګاډي د پاسه څوک روان دي چې دې سره دوی ډېرې زیاتې چغې سورې شروع کړي چې زموږ د اواز واوري او موږ بچ کړي خو دا انسان نه بلکې یو ځنګلي ځناور وي چې هغه د دوی شور شرابه واوري نو دا هغه ځای نه وتښتي چې دې سره دوی ډېر زیات ناامیده شي او ډېر زیات خفه شي او اوس ورځې تېرېږي او دوی ته دا احساس شو چې زموږ د بچ کولو دپاره څوک هم نه راځي او یو شپه میټ شمه راواخلي او هغه بله کړي او هغه د شیشې طرف ته ونیسي چې لږه ډېره واوره ویلي شي او موږ لږې اوبه وڅښو خو هغه واوره ډېره زیاته موټی وي هغه د ویلي کېدو نوم نه اخلي خو لږ وخت پس دې لږه ډېره واوره ویلي کړي او لږ شان د ګاډي دا شیشه هم ښکته کړي شاته په ګاډي کې نومې پرته وي هغه په سوچ کې تللی وي او هغې سره لاس کې موبایل وي چې دې کې اچانک د هغې نه هغه موبایل وغورځېږي چې د هغې نه بیټري بهر راوځي چې هغه خپل موبایل راواخلي او هغې کې بیټري واچوي نو خوشقسمتۍ سره په هغه موبایل کې سګنل یې راشي چې هغه زر خپل پلار ته رینګ وکړي او په ژړا شي ورته دا وویل چې موږ په نوروی کې په ګاډي کې ګیر شوي د واورې د لاندې او هغه چې خپل پلار ته څنګه لوکیشن وایي دې کې بدقسمتۍ سره د دې موبایل بیټري ختمه شي چې دې سره میټ ډېر زیات غوسه شي او هغه ورته دا وایي چې ماله به دا موبایل راکړو ما به ورته د دې لوکیشن باره کې زر ویلي وو او میټ ډېر زیات خفه وي او هغه نومي ته وایي خو ما خپله نوکري نه وه پرېښې نو زه به تا سره نه راتلمه او موږ په داسې حالاتو کې ګیرېدوم نه او اوس نومي ډېره زیاته اوږې او تږي وي او د دې دواړو په منځ کې بحث شروع وي نومي ورته وایي چې تا له نو پکار چې ته دلته ولاړ وې ته به سیده هوټل ته تللی وې اوس ورځې تېرېږي او په دې ګاډي کې د دوی 9 ورځې وشوې او د کم خوراک د وجې دوی ډېر زیات کمزوري شو خو د هغې باوجود به میټ به په خپله کم خوراک کوو او نومي له به خپل خوراک ورکوو نو دلته نومي میټ ته په ژړا کې وایي چې موږ له پکار دی چې د دې ګاډي دا شیشه ماته کړو او د بهر وتو لاره وباسو خو میټ همت نشو کولی ولې چې هغه بهر به هم ډېره زیاته یخني وي او دغسې 3 ورځې نور هم تېرې شي چې په دې ګاډي کې د دوی 11 ورځې برابر شي او اوس نومي ته دا لګېدو چې موږ به کله هم د دې ګاډي نه ونځو خو میټ ورله تسلي ورکړي او دا ورته ووایي چې موږ به د دې مشکل سامنه ضرور کوو دې نه پس یو ګاډی راشي د واورې صفا کولو دپاره چې دوی دغه اواز واوري نو دوی دلته ډېر زیاتې چغې شروع کړي او دا اوازونه کوي چې موږ له دې ځای نه وباسه خو دغه ډرایور د دې اواز نه اورېدو او هغه د دوی سایډ ته تېر شي او مخکې لاړ شي چې دې سره میټ ډېر زیات غوسه شي په نومي باندې او هغه نومي ته دا وایي چې زه د نوکرۍ نه مخکې یم او دا خبره ما ستا نه پټه کړې وه نو چې نومي دا خبره واوري نو هغه هم ډېره زیاته غوسه شي او د دې دواړو په منځ کې بیا بحث شروع شي او په دې کې 2 ورځې نور هم تېرې شي خو دوی د دې واورې قید نه وتل او اوس دوی دومره مجبوره شي چې د لوږې ختمولو دپاره به دوی واوره خوړه او څه واوره به یې ویلې کړه چې لږې ډېرې اوبه به یې وڅښلې خو د هغې د وجې دوی ډېر زیات کمزوري شي او میټ د بهر وتلو کوشش کوو خو دا واوره دومره سخته وي چې هغه ماتول ناممکنه وو
او د شپې په ټایم کې د نومي حالت خرابېدو والا شو او دغه حالت دومره خراب شي چې هغه په غوسه کې د گاډي سیټ روباسي او د گاډي کړکۍ په ماتول شروع کی او میټ د دې د چاند کولو کوشش کو خو هغه ډیره زیاته غوسه وي او اخر کار هغه د گاډي هغه شیشه ماته کی چې اوس نورم خطرناک مشکلات راتلو والا دي اوس د نومي حالت ډیر زیات خراب شي او هغه د ډیر زحمت ډیر زیات چغې سوري شروع کی خو دلته میټ هم دې له حوصله ورکوي او د ډیر مشکلاتو نه پس د میټ لور وشي اوس په دا دوانه د دې ماشومې خیال ساتي خو دلته د یاري خبره ده چې دوی د دې گاډي شیشه ماته کړې ده چې د هغې د وجې په دې گاډي کې یخني رو زیاتیږي او اوس میټ خپل لور روچته کی او خپل ځان ته جوخته کی چې د بدن ګرمواله دې ته ورزي او بل طرف ته د نومي پسترګو کې ډیره زیاته یره وي او هغه میټ ته وایي چې اوس موږ له سچل کول پکاري چې د دې ځای نه ځان وباسو خو د دوی په دې گاډي کې شل ورځې تیرې شي چې دوی ډیره په مشکل سره وره بخوړه او سواره به ویلې کړه او به سکلي خو ډیره روزه پر داسې ناممکنه وه خو اوس میټ هم د دې وره ماتولو کوشش کوي ولې چې دوی سره اوس ماشومه ده او د دوی ځای نه به دوی زر تر زره وځي چې هغه ماشومې د یخنۍ د لاسه ډیر زیات جړل نو دلته میټ بغیر د سفروان خپل جیکټ وباسي او هغه نومي ته دا ووایي چې دا ماشومه په دې کې واچوه چې دې ته ګرموالی ورځي خو د دې د وجې د میټ ډیره زیاته یخني کیږي چې د هغې د وجې د هغه بدن کار پرېږدي او د هغې نه پس هغه وده شي په سبا باندې چې نومي پاسي هغه وګوري چې میټ اوسه پورې وده دی نو هغې د میټ د راپاسولو کوشش کوو خو میټ راپاسېدو نه ولې چې د هغه په خوب کې مرګ شوی دی چې نومي دا وګوري نو هغه ډیره زیاته وچاړي او اوس دا په دې ګاډي کې یوازې پاتې شوه او اوس دا وایي چې اوس ما له سچل کول پکار چې زه له دې ځای نه ځان وباسمه ولې چې اوس هغې ته په ساه غشتو کې ډېر زیات تکلیف دی او هغه ډېره زیاته کمزور هم شوه او یخني دومره زیاته شي چې نومي مجبوراً د میټ نه کپړې وباسي او په خپلې واچي چې هغې ته ګرموالی وي خو دلته د یارې خبره دا وه چې دې سره د خوراک هم سونه او د لوږې د وجې د نومي حالات هم ډېر زیات خراب دي او د هغې دماغي حالات هم خرابېدو والا دي خو د هغې باوجود هم هغې د خپل لور به خیال ساتو او هغې کوشش کو چې زه د دې لپاره ژوندی یم اوس د نومي په دې ګاډي کې 24 ورځې وشوې او په هغه ورځ باندې هغه وګوري چې نور راختلی دی او د نور رڼا په دغه ګاډي کې راځي چې دې کې اچانک د نومي په مخ باندې د اوبو یو څاڅکی راپریوځي نو هغې ته دا پته ولګېده چې کیدای شي دا وره نرمه شوې وي او نومي چې په لاس باندې وره راوکنې نو هغه وره نرمه شوې وي چې دې سره نومي ډېره زیاته خوشحاله شي او هغه زر هغه ځای نه وره ماتول شروع کړي چې کوم ځای کې هغې د ګاډي شیشه ماته کړې وه دې نه پس هغې کوشش شروع کړې وي چې لږ وخت پس هغه وره ماته کړي چې هغه د خپلې لور سره بهر راوتي شي دې نه پس هغه خپل خاوند میټ ته آخري ځل الوداع ووایي او خپل سامان روچت کړي او خپل لور نه کپړې ته وکړي او د هغه ځای نه بهر راوځي چې هغه څنګه بهر راوځي نو سم برفیله هوا لګي خو نومي مخکې روانه وي او لږ مخکې تلو نه پس هغه راوغورځېږي ولې چې هغې کې د مخکې تلو طاقت نه وي خو د هغې باوجود هغه همت وکړي او مخکې روانه شي او هغې ته د لارې اندازه هم نه وي خو د هغې باوجود هم هغه مخکې روانه وي او د غنټو سفر نه پس هغه یو هوټل وویني چې هغه هوټل وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي دې نه پس هغه هوټل ته لاړه شي او د هغه ځای نه هغه هسپتال ته بوځي چې هلته زر د هغې علاج شروع کړي او دې سره دا کهاني ختمه شي که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ